السلام علیکم ملګرو په زندګۍ کې د دې څلور رازونو په باره کې هیڅ چاته هم مه وایئ که چېرته تاسو چاته د دې څلور رازونو په باره کې ووایئ نو ستاسو زندګي نه ده دا به مکمل ختمه شي او ستاسو زندګي به ډېره زیاته خرابه شي که چېرته تاسو په دې رازونو په باره کې خپل خاص دوست ته هم ووایئ که نه نو هغه به تاسو باندې پرده نه راچي ملګرو دا رازونه راسره واورئ که نه که چېرته دا رازونه تاسو خپلو ملګرو ته ووایئ که نه په ژوند کې به بیا ډېر زیات نقصان به درته وي په ژوند زندګي به بیا نه تېرېږي ملګرو له اولنۍ په دې کې دا خبره ده که چېرته تاسو ګناه وکئ که نه د ګناه یو کار وکئ نو چېرته هم د خپل دوست په باره کې یا چاته د دې په باره کې مه وایئ چې ما دا ګناه کړې ده چېرته تاسو د یو ګناه وکئ که نه د هغه باره کې بل چاته ځکه مه وایئ که نه الله رب العزت چې دی نو هغه به تاسو معاف کړي خو دا انسان چې دی نو دا ګوره تاسو نه معاف کړئ او ستاسو په زړه کې به ستاسو دپاره به عزت کم شي نو چېرته هم چې چېرته تاسو ګناه وکئ نو بس د الله نه غواړئ که نه چې الله پاک درله ګناه معاف کړي د انسان ته چېرته هم مه وایئ چې زما نه دا ګناه شوې ده ملګرو په دویم نمبر دی تاسو عبادت کوئ ملګرو چې کله تاسو عبادت کوئ نو د خپل عبادت په باره کې هم چاته مه وایئ چې زه دومره عبادت کوم او زه دا د تلاوت کوم یا منځونه کوم د دې باره کې ځکه چاته مه وایئ اکثر دا په ریاکارۍ کې راځي او کله چې دا په ریاکارۍ کې راشي نو ستا دا مونځ او ستا دا عبادت فالتو لاړ نو چېرته هم چې کله تاسو عبادت کوئ نو د عبادت په باره کې چاته مه وایئ دا ستا او د الله پټ راز دی دا چېرته هم چاته په مخ کې مه وایئ ملګرو په درېیم نمبر باندې دی ښځه او خاوند کله چې ښځه او خاوند وي که نه خاوند له هم پکار ده چې دا د ښځې رازونه چېرته هم د نورو ملګرو په مخ کې نه وایي او ښځې له هم پکار ده چې د خپل خاوند رازونه د نورو ښځو په مخ کې هم نه وایي ملګرو په درېیم نمبر باندې دا دی او په څلورم نمبر باندې هغه چې ستا یو چاته راز وایي او چاته یو داسې راز خبره چې هغه ترې بل چا په مخ کې کوي یو دوست ته کوي او هغه یې بل چاته کوي نو د راز خبره نه ده دا به هم چاته بالکل نه وایي ملګرو د څلورم نمبر خبره ده دا ډېره زیاته اهمه ده اوس ستا په زړه کې یو راز دی ستا د چا سره مینه محبت دی او ته هغه چې دا نو ته وایې چې زه خپل دوست ته وایم خو چېرته به هم داسې کار نه کوي ملګرو دا څلور خبرې نه دي دا په زندګۍ کې چېرته هم د چا په مخ کې مه کوئ که چېرته دا تاسو د چا په مخ کې وکئ که نه نو نن سبا داسې خلک دی چې دوستي موستي هېڅ هم نشته بلکې د خپل ځان نه علاوه نه دی په زندګۍ کې هېڅ هم نشته دی کله چې ته برابر وې که نه نو دا خلک به ستا سره تعلق ساتي کله چې ته خراب شي که نه دا انسانان به ستا نه لرې شي ملګرو ته به بالکل یوازې پاتې شي که نه ته به وایې چې بالکل دا دنیا چې ده نو په ما باندې راتنګه شوې ده ملګرو دا څلور رازونه دي د دې په باره کې هېڅ چاته هم مه وایئ او که زندګي ښه غواړئ تاسو وایئ چې که نه په زندګۍ کې زموږ خلک عزت وکړي نو دې څلور خبرو ضرور خیال وساتئ او ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ